وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور هجرت نور په نامه پوښتنه کړې ده چې یو سړی مثلا احتلام ورته پیښ سي یا له خپلې ښځې سره جماع وکړي، پس له هغه نه دی غسل وکړي، له غسل نه وروسته له ده نه مني وځي، په دې باندې غسل اعاده شته که نشته ده؟ دوه صورته لري محترمه. کله چې سړی جماع وکړي له خپلې ښځې سره، چې جماع یې وکړله، پس له دې نه یا خوب وکړي یا تشې میتیازې وکړي او یا ډیر وګرځېږي، بیا پس له دې نه غسل وکړي. نو چې غسل یې وکړ، پس له دې غسل نه چې کومې مني راووتل، نو په دې کې د غسل اعاده نشته ده وروره. دغه درې کارونو نه وروسته میتیازې تشې وکړلې او یا یې خوب نه وروسته راپورته سو یا له ډیرو ګرځېدلو نه وروسته بیا یې غسل وکړ، پس له هغه نه مني راووتل، اعاده د غسل نشته پې باندې. یو صورت ته. او یو داسې صورت ته محترمه، ښځې سره یې جماع وکړله، ډایرکټ لاړه غسل یې وکړ، د عجلې و تلېوار کې نه ډیر مزل کړی ده، نه یې خوب کړی، نه یې تشې میتیازې وکړلې، غسل یې چې وکړ، چې غسل خانې نه راووته، پس له هغه نه بیا مني تېر نه ووتل، دغه حالت کې د غسل اعاده شته ده وروره. دغه مسئله علامه ابن العابدین الشامی رحمه الله رد المحتار کې ذکر کړې ده وروره. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو، الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر. سه یو ورور منصور په نامه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو کس په حالت د فقر کې حج ادا کی، بیا په بل وخت کې دی غني سي، په ده باندې دوباره حج سته که نسته ده؟ که هماغه د فقر په حالت کې حج کفایت که. او محترمه دغه مسئله په فتاوا هندیه کې شته. په فتاوا هندیه کې لیکي الفقیر اذا حج ماشیا ثم ایسره، که فقیر حج که پیاده مثلا بیا مالدار سو، لا حج علیه، په ده باندې حج نسته ده. الله پاک دې روغ جوړ لره. دا نورو ډیرو حنفي فقهاو هم دا مسئله کتابونو کې ذکر کړې ده وروره. نو چې د فقر په حالت کې حج وکړي، بیا مالدار سي، بیا په د باندې اعاده د حج نسته ده. الله دې ښه لره، کامیاب اوسي.